بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاز فلا أطهر أفأدع الصلاة قال الله إنما ذلك عرق وليس بحيز فإذا أقبلت حيزتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فأغسلي عنك الدم ثم صلي متفق عليه. وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. نواقض اللزوم متعلق بل حدیث اغا ذکر کئی. حدیث فاطمہ بنت ابی حبیش عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی جاءت فاطمة بنت ابی حبیش رالا فاطمہ بنت ابی حبیش الى النبي صلى الله عليه وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا فقالت يا رسول الله اذا رسول انی امرأة یقنا زی وزنانیم استحادو چیز ما حیز را دی فلا اطهر نه پاکے گما داغی ذہن داو چینی دا مسلسل چې زنانه نوی نزی دا بطول محیز حسابیگی نو ذکر وچ نه پاکے گما افادعو الصلاة ایزمون سپریدما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائی اللہ منزم پرید بدیا صورت کی اته پته ولګېدله چې د خپل عادت نه کله وینه زیاتی شي نو دا حیض نه بلکې دا استحاض وي. انما ذلك عرق یقینا دا رگ دی منه د رگ اینه ده وليس بحیض او دا حیض نه دی. فاذا اقبلت حیضتک نو کله چې راشي حیض تا معنی مدد حیض تا راشي دا رزنه خپل مده معلومه ای کنه په میش کې دا خاص ورځي فدعي الصلاه خپل منځ پرېده وإذا أدبرت أو كلا شيء بشاشي دغه ورزي دغه مدانفاق سلی عن کدما بوین زرزان وینا سمت من غسل وکا غسل د هیز نو وکا او ثم صلي بیا منځ کوا. متفق علی د حدیث بخاری مسلم نقل کړي. وللبخاری او د بخاری پر روایت کې راغلی چې ثم توضئي لكل صلاه بیا او دس کوا د هر مانزه د پاره د هر مانزه د پاره بیا تحدث کوا. واشار مسلمون او اشاره کړي امام مسلم په خپل صحیح کې الی انه حذف عمدا یقینا د حذف کړي دا جمله چې ثم توضئ لكل صلاه دا امام مسلم حذف کړي دا عمدا قصدا حذف کړي دا به کې ذکر کړي. امام مسلم دا جمله ولی حذف کړي امام مسلم ته چون کې دا جمله شاذ کار شی وا چې بده باندې باز راویانو تفرد کړي ځکه هغه حذف کړی د امام بخاری ذکر کړی دا خو حافظ ابن حجر فتح الباری کې هغه به ویلي دي چې دا جمله دا ثابت تا او په صحیح سندونو سره ثابت تا او د کې تفرد څه ضرر نه ور کوي ځکه شاذ روایت خو هغه ویل کی چې ثقه راولګي د اوثق مخالفت کې دلته مخالفت نه لري بلکې دلته په دې حدیث کې جمله زیاتی کړی دا زیارت ثقه مقبوله مخالفت په صورت کې زیاده چې کمی هغه مردود وي دلته مخالفت ډولشتنه او مخالفت دای چې یو نفي بل څه اثبات دي دلته نفي اثبات نه سره خو زیادت دی د حکم. لہذا امام بخاری قول ته صحیح دی امام مسلم قول ته خطا دی دیو جن ابن حجر دا جمله ذکر کړی دا او ولی البخاری الفاظ چې بخاری نقل کړي. د حدیث څه مسائل معلومیږي د حدیث ته یو مسله دا معلومیږي چې خروج من السبیلین ان کوم څه چې د دوه لارو ناراوزی د انسان د ډکو د سمات او تشو د سمات د لارې نه نو دی باندې او د سماتيږي او په دې باندې اجماع او اتفاق د علماء دی. د مسله دا معلومیږي چې استحاض جدا شری هي سره جدا شری د احکام جدا دي. یاد لري درې شی دي زنانو سره متعلق یو حیض دی یو استحاض دی بل نفاس دی. حیض خو هغه وینه دا چې د زنانا د رحم د یخ راوځي په خاص ورځ کې هغه وینه معروفه دم اسود یعرف تور وینه د چې پیجنتلې شي او دغه لپاره مدم معلومه د هر زنانا لکه د اکثر زنانو عادت دار چې په مې شپایي باندې دا یو ځل راځي شاذ نادر باندې زنانه سړي چې پای باندې په دویمه مې شي په کال کې پیوزل راځي بل خبره ده خو اکثر زنانو عادت دار نو د حیض حکم هغه دار چې پای کې نه خاونيزي کېدلې شي منځ باندې کوي روزه باندې سي ته روزه په قضا راوړي د منځ قضا په نشته او دارنګي قران سره لاس شي د کولې په یاد تلاوت هغه کولې شي هغه مخکې مثلا ذکر کړی و
او هر چی استحاز دا جدا شری استحاز ته ویل کېدلی شي سیلان الدم فی غیر اوقاته سیلام الدم فی غیر اوقاته المعتاده بدل د ویلي دي د زنانه خو په غیر د اوقاتو خپل کې چې په کم کې دغه عادت او د خپل عادت نه علاوه په نور اوقاتو کې دغه نوینت للی من مرض و فساد غره یا د بیماری د وجنه زنانه بیمار یا په رحم کې څه فساد راغلی دی چې اصل کې یو رګ دی چې د رحم په دی خلق کې دغه ته عازل رګ ویل کېدل شيخه العرق العازل العرق العازل ندقن اصل کې دا خارجيږي نو دغه په وجه باندې زنانه مسلسل وینه روانه د ته استحاض ویل کېدل شي دی حکم دار چې دا زنانه په دې صورت کې پاک حساب دي شي د خپل خاوند مزي کېدل شي دا منظم کوي دا بروجم نسی دا تلاوت هم کولای شي صرف او صرف فرق دار چې هر مانزه لپاره باودس کوي لکه د حدیث بخاری نه معلومه شو چې اسم متوضئ لكل صلاه دریم چې کوم دغه نفاس دی نو نفاس هغه وینه دا چې د زنانه خارجي کې پس معصوم د پیدا کېدل نه چې معصوم پیدا شي او دغه نرسره زنانه کوم وینه زی د ته لیکي نفاس لیکل شي دغه حکم او د هیڅ حکم هغه سره یو دی چې پای کې زنانه نماز کولای شي نروجنی ولای شي روزه قضایي پښتره باندې قضایي بنشتره خاونه ته ذکر نشي کولای او دارنګي قران سره لاس هم نشي لګولای د نفاس او د هیڅ یو شان حکم دی خو سره دا چې نفاس سره زیاتی او د هیڅ ورځي هغه کمی خجی نو بل مسله دی حدیث دا معلومه شو چې کوم زنانه د استحاضن د هغه سره هغه لپاره مونږ کول جایز دي مونږ هغه څه منافات نه لري مونږ کولای شي چې هر کله مونږ کولای شي نو روزه په طریقه ولا باندې ولې شي روزه په طریقه ولا باندې ولې شي او دارنګي دغه سره تلاوت هم کولای شي دا ټول کارونه کولای شي خاونه متشنی ذکر لري ځکه چې مونږ جایز خو باقي احکام ټول په طریقه ولا باندې اوسري هغه جایز دي بل مسله دی حدیث هغه دا معلومه شو چې د زنانه کوم ورځ معلومي کنه ورځ د بیماری هغه ورځ کې چې زنانه کله وینت لرم دا به هیڅ ثابت راشي دی حدیث هی کنه اذا اقبلت حیضه کې د هیڅ ورځ جدراله هر ځنه خپل ورځ معلومي دي مې شبا ول کې اخر کې امن کې نو په ورځ د هیڅ کې چې د زنانه کم قسم وینت لري دا ټول به صحیح حسابي هیڅ به حسابي چې کله د زنانه ورځ تیر شوي کم د عام بیماری دي اخو به استحاض ثابت لري ورسې مسله د هیڅ روان دي ان شاء الله الته وضاحت کو د خیره او کې به تاسو ان شاء الله قواعد کلی ذکر کو د هیز او دارنګ استحاض معرفت په اسانه طریقه باندې تاسو کوي هغه اشکالات به ختم شي چې کوم خلکو جوړ کړی دی بعضی فقها ذکر کړی دی خلکو وار خطا کوي هغه وار خطا کېدل به ضرورت نشته لري آسان قواعد کلی دي ان شاء الله تاسو به واره د خیره بل مسله دا معلومه شوه چې د هیز د استحاض وینه چې کوم د استحاض نه دا نجس ده بل اتفاق عام وینه چې کوم دی هغه باره کې اختلاف شته لیکن د استحاض نه سره هغه نجس د منځلې شي د حدیث کې کنه فصل عنك الدم ځان وینه وی زینبه انزلش دا مسله معلومه شو بل مسله دا معلومه شو چې مستحاضه خزبات د هر منځ لپاره سکتي او د سپکي او دا د اکثر علما قول کوم روایت کې راغلي دي چې نبی صلی الله علیه وسلم تر غسل حکم کړی دی د غسل مراد دا دی چې د حیض د غسل وکړه باقی اخوا بیا د اسکوا او نبی رسول الله کړه د غسل امر کړی دی طبابت په وجبانی د ډاکټري په وجبانه چې علاج دی دا چې مستحاضه خزه هغه چې کله او غسلونه ډیر زیات کوي کنه هغه وینه بنديږي ځکه خپل ګرمایش ته وجه ناراضي کنه دا مسله هغه معلومیږي بل مسله هغه دا چې زنانه مونږ نشي کولای چې کله دا حایزي لکه فیدا اقبلت حیضه کې فدعي الصلاه کنه مونږ پرېدا هیڅ مونږ نه کی بل مسله دا معلومیږي چې زنانه قول دا معتبر دی معتبر کولای شي په احکام خاصه کې چې کوم خاص احکام دی پایګر زنانه دغه حکومت هغه معتبر کېدلی شي خجی خودلته یو مسله یاد لري بعض علماء استدلال کړي د دې حدیث نه چې وینه چې کوم د په دې باندې او د ماتي او ځکه په دې حدیث ویلي انما ذلك دم عرق دا د رګ نه ده نو پته ولګېدله چې نفسي په وینه باندې او د ماتي کې ځکه نسبت هغه رکت کړي دی دغه دلیل دی خو التنبيه على مشكلات الهدايه کې ابن ابي العز هغه په دې باندې خط تفصیلی رد لیکل چې دین استدلال کول بالکل غلط دي او دغه لند دلیل به تاسو دا ویما چې چون کې دا وینا په دې باندې او د زکماتي کې چې دا من السبيلين ده درې $2 نوزي او په دې خو ټول امت اجماع ده چې کم سره $2 نوزي هغه هر شی په دې باندې کې او د سماتي کړه
لکه بې ادبي دې معافي په دې کې زه یو مثال تاسو سره کوم دې لپاره چې پوه شئ څومره باندې اعتراض ونه کړي. هغه دا چې ګوره که موږ دا ویو چې یاره وینه د زنانه نه خارجېږي هم د استحاض وینه په دې اودس ماتېږي نو د باقي بدن نه چې وځي نو هم به ماتېږي که نه. نو موږ ورته یو لنډ بې ادبي دې معافي دا هوا ده که نه، هوا هم د معدې نه ځي که نه. دا چې کله د انسان نه په خاص اندامه ډک اودس ماتې به ځای خارج شي اودس ماتېږي که نه ماتېږي؟ ماتېږي که نه. اوس یو سړی دا ویلی شي چې که د اټ کې سړی وکړي نو اودس مات شي، اټ کې باندې اودس ماتېږي؟ نه، ولې نه ماتېږي؟ ورته یو دلته مات شي که نه. فما هو جوابکم فهو جوابنا. هلته په اینه باندې اودس ځکه ماتېږي چې په ګنده لار ورغلی دقه رنګې د هوا چې کوم د په ګنده لار ورغلی ده نو ځکه په اودس ماتېږي. اوس چې په اټ کې سړی وکړي نو هم د معدې نه راووته که نه، خو په دې باندې اودس ماتېږي نه صحیح ده درې نه ځکه انشاءالله که نه. فما هو جوابکم فهو جوابنا. بس دقه لنډه خبره ده.